السلام علیکم. د هلمند ملي رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ، وخت مو بخیر. په دې هیله یم چې د ژوند چارې به مو ښې روانې وي. د ټولنې او روزنې خپرونه ده چې وړاندې کولو ته یې زه فرید الله خیال راغلی یم. درنو اوریدونکو، د ټولنې او روزنې خپرونې موضوع دا ځل روغتیایي برخې ته ځانګړې شوې ده چې په روغتیایي برخه کې به په محرکه باندې بحث وشي. دا چې محرکه څه ډول ناروغي ده، څنګه رامنځته کېږي، نښې او علامې یې څه دي او څنګه یې مخنیوی کولی شو. په دې اړه په خپرونه کې را سره ډاکټر صاحب عبدالمنان مفتی زاده مېلمه دی. مفتی زاده صاحب ستړي مشئ، بخیر راشئ خپرونې ته. خیر اوسئ خیال صاحب، تاسې هم ستړي مشئ، مننه، خیر اوسئ. ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب که په پیل کې راته وایي چې محرکه ناروغي څه ته وایي، څه ډول ناروغي ده؟ که چیرې موږ د محرکې په هکله باندې خبرې وکړو، محرکه یا زموږ تاسې په ملي ژبه باندې یا په پښتو ژبه باندې ورته لوته به هم وایي، او د دې طبي اصطلاح ده ټایفاید فیور یا انټریک فیور په نوم باندې یادېږي. دا یو میکروبي یا انتاني ناروغي ده چې د یو میکروب په ذریعه باندې کله چې دغه میکروب د انسان بدن ته داخل سي نو د انسان په بدن کې بیا د ناروغۍ سبب کېږي. بله، ډیره زیاته مننه. ډاکټر صاحب، دغه ناروغي د بدن کوم برخو ته ډیر زیان رسوي؟ دا ناروغي د دې ناروغي میکروب د اوبو یا د غذایي موادو سره، کله چې دغه میکروب په ځینې غذایي موادو کې موجود وي یا په اوبو کې موجود وي یا ځینې نور هغه خواړه چې انسانان د هغوی استفاده کوي، که چیرې دا د انسانانو په واسطه باندې وخوړل سي نو دا د انسان هضمي سیستم ته ځي، معدې ته، او د معدې څخه کولمو ته ځي. نو په زیاته اندازه باندې دا د کولمو ناروغي رامنځته کوي، خو په ځینې اختلاطي حالاتو کې بیا کېدلی سي د بدن ځینې نورې اعضاوې هم په ناروغۍ باندې اخته کړي، چې د هغې جملې څخه کېدلی سي چې دا د وینې د جریان د لارې د میکروب د انسان مختلفو برخو ته ولاړ سي، نیې ته ولاړ سي، تورې ته ولاړ سي، همدارنګه د هډوکو مغز ته ولاړ سي او ځینې نور برخو ته سرایت وکړي. بله، او آیا محرکه ناروغي یو ډول لري که نه بېلابېل ډولونه لري؟ د محرکې په نوم باندې چې کوم ارګانیزمونه پیژندل شوي دي یا کوم ارګانیزم چې د ټایفاید په نوم باندې ناروغي رامنځته کوي، دا د سلمانیلا ټایپي په نوم باندې یو ارګانیزم دی. خو یادونه باید وکړم چې په دغه ډول میکروبونو کې نورې نوې میکروبونه هم شامل دي چې هغوی هم د هضمي سیستم ناروغي رامنځته کوي، د کولمو التهابات رامنځته کوي، او د معدې او د کولمو التهابات په نتیجه کې انسانانو ته اسهالات پیدا کېږي او د نس دردونه پیدا کېږي. خو سلمانیلا ټایپي چې یو خاص نوع میکروب دی، دا یو نوع میکروب دی او د ټایفاید یا د لوی تبې د ناروغي د رامنځته کېدو سبب کېږي. بله، ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب، دغه ناروغي عموما په کوم عمر کې ډېره لیدل کېږي؟ دا ناروغي دپاره سپیسیفیک یا خاص عمر نه دی ټاکل شوی. دا ارګانیزم کېدلی سي چې په هر عمر کې د انسان بدن ته داخل سي او د انسان په بدن باندې حمله وکړي او انسان ناروغه کړي. یعنی په ماشوموالي کې هم دا ناروغي رامنځته کېدای سي، د ځوانۍ په عمر کې هم رامنځته کېږي او په زوړوالي کې هم دا ناروغي رامنځته کېږي. خو یو شی چې عموما د ټولو میکروبي ناروغۍ لپاره یو شی دی چې که چیرې د یو انسان د بدن معافیتي سیستم یا هغه دفاعي سیستم چې د انسان په بدن کې موجود دی د مایکرو ارګانیزمونو په مقابل کې د انسان د بدن دفاع کوي، که چیرې دا کمزوري په کوم کسانو کې نو په هغه کسانو کې بیا دا ناروغي په شدید ډول رامنځته کېږي او ډېره رامنځته کېږي. بله، ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب، د محرکې ناروغۍ لومړنۍ نښې کومې دي؟ د محرکې ارګانیزم چې کله هضمي سیستم ته داخل سي، په هضمي سیستم کې په کوچنیو کولمو کې په ځینو خاصو قسمتونو کې دا ارګانیزمونه تکثر کوي، یعنی خپل ډیروالی زیاتوي. وروسته له هغه څخه د کولمو د جدار یا د دیوال د لارې څخه د وینې جریان ته داخلیږي، او کله چې د وینې جریان ته داخل سو نو په هغه صورت کې به ورته بکټریمیا وایي، چې تر دې وروسته بیا د دې ناروغۍ کلینیکي نښې او نښانې را پیدا کېږي. ناروغانو ته تبه را پیدا کېږي چې تبه یوه د مهمو علایمو څخه د دې ناروغۍ ده. دغه تبه چې په محرکه کې رامنځته کېږي په لومړي سر کې دا دې ته متناوبه تبه وایي، او وروسته بیا دا جاري تبه، یعنی کېدلی سي چې هغه تبه دوامداره د یو انسان سره موجوده وي تر څو چې دا کس تداوي شوی نه
نو د تبې ترڅنګ دغه ناروغان د هضمي سیستم ځینې اعراض لري، بې اشتهایي ورته پیدا کیږي او ځینې وخت اسهالات پیدا کیږي، ځینې وخت قبضیت ته کانسټیپیشن ورته پیدا کیږي. د دې ترڅنګ د بدن درد او د سر دردونه دغه ټول حالات چې دي د محرکې سره رامنځته کیږي. کله چې انسان اشتها له منځه ولاړ شي او په صحیح ډول باندې خوراک ونه کړي او د مریض وي، نو معلومه خبره ده چې دی به خپل وزن هم د وخت په تیریدو سره د لاسه ورکړي. بله، ډیره مننه. او ډاکټر صاحب، ناروغ څنګه پوه شي چې دا عادي کمزوري نه بلکې یوه جدي ستونزه ده؟ نو که چیرې دغه ناروغان چې دوی ته تبه پیدا کیږي او تبه دوامداري د زیات وخت لپاره او هم د دې په څنګ کې چې کمی نشي، ما مخکې ویلې د هضمي سیستم ځینې نشي چې هغه زړه بدوالی دی او بې اشتهایي ده یا ځینې وخت قبضیت، ځینې وخت اسهالات، د نس دردونه، دا حالتونه موجود وي، نو ناروغان باید فکر وکړي چې زه کېدای شي چې د لوی تبې په ناروغۍ باندې اخته یم. که څه هم ځینې نورې ناروغۍ هم شته چې د دې سره نږدې ورته علایم لري، چې هغه نومونه کې زه واخلم، مثلا حیواني محرکه چې ورته وایي یا بروسیلوزیس چې هغه هم یو میکروبي ناروغي ده، تقریبا د دې سره نږدې علایم لري. همدارنګه ځینې وخت د ملاریا ناروغي ځینې اعراض ولایم چې د محرکې سره مشابه دي. نو په عمومي ډول که ووایم چې کېدای شي یو عادي شخص په دې باندې پوه نشي چې زه کېدلی شي چې یا محرکه یم یا ملاریا یم یا مثلا حیواني محرکه یا بروسیلوز. خو که چیرې دغسې ستونزې دته پیدا کېږي، دی باید نږدې روغتیايي کلینیک ته ولاړ شي یا داسې یو روغتیايي پرسونل ته مراجعه وکړي چې هغه د تشخیص لپاره لاس په کار شي. بله، ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب، آیا دغه ناروغي ورو ورو زیاتېږي که ناڅاپي وي؟ دا ناروغي هر ارګانیزم چې بدن ته داخليږي په بدن کې تر یو څه وخت تیرولو وروسته د دې نشي آهسته آهسته را پیدا کیږي. نو کله چې د ټایپاید ارګانیزم بدن ته داخل شي، تر څو چې دا په بدن کې تکثر کوي، خپل شمیر زیاتوي او بیا د وینې جریان ته داخليږي، ځینې ارګانونو سیستمونه اعضاو ته ځان رسي، پر هغوی حمله کوي او د ناروغۍ سبب کیږي. نو یو څه وخت ضرورت دی. نو کېدلی شي چې د 2 هفتو په شاوخوا کې دومره وخت ونیسي تر څو چې په دې ناروغ کې کلینیکي نښې را پیدا شي. او کلینیکي نښې هم په ناڅاپي ډول باندې ټولې په یو دم نه را پیدا کیږي. اول ناروغ ته یو بې اشتهایي پیدا کیږي، د بدن درد او سر درد، د تبه ورسره پیدا کیږي او همدارنګه د خپل وزن د راسه ورکوي، بالاخره د ناروغۍ احساس کوي. که چیرې دغه ناروغي بې تداویه پاتې سي، وزن ډېرېږي، معلومه خبره ده چې دغه اعراض شدت پیدا کوي، تبه یې دوامداره کیږي او ورځ په ورځ به د تبې درجه هم لوړېږي او دغه کوم اعراض چې و دا به نور ډېرېږي او کېدلی شي ځینې وخت ځینې اختلاطات سره مخامخ سي، یعنې د دې ناروغۍ په سیر کې ځینې نوره ناوړه عواقب هم رامنځته سي. بله، ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب، د محرکې ناروغۍ اصلي لاملونه څه دي؟ د محرکې د ناروغۍ مخکې ما اشاره وکړه چې دا د خوړو د لارې څخه یا د اوبو د لارې څخه یا د ځینو هغه خوراکي موادو د لارې څخه د انسان د خولې د لارې هضمي سیستم ته ځي. نو معلومه خبره ده چې کوم غذایي مواد په دغه ارګانیزمونو باندې یا میکروبونو باندې منتن وي یا چټل وي، ملوث وي، نو د دې لارې داخليږي. ځینې غذایي مواد د زیات وخت لپاره که چیرې هغه پخ سوي وي او بیا د ډېر وخت لپاره کښېښودل سي، امکان لري چې د دې ناروغۍ ارګانیزمونه په دې کې ځای پر ځای سي. یا کېدلی شي چې ځینې وخت یو داسې یو ناروغ چې هغه د محرکې په ناروغۍ باندې اخته وي، که چیرې هغه حفظ صحه مراعات نه کړي او فاضله مواد په مناسب ځای کې دفع نه کړي، د دې امکان شته چې بیرته دغه ارګانیزمونه چې د هضمي سیستم د لارې څخه اطراح کېږي نور غذایي موادو ته ولاړ شي او بیا د چټلو او منتنو غذایي موادو د لارې څخه د یو بل انسان بدن ته داخل شي. بله، ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب، آیا چاپیریال، خواړه، فشار، ځینې عادتونه پکې رول لري؟ په دې کې مخکې ما ویل چې په دې کې د عمومي د انوایرنمنت یا د چاپیریال خرابوالی یا حفظ صحه نه مراعاتول، د چټلو غذایي موادو، د چټلو یا غیر صحي اوبو څخه استفاده کول، دا ټول مستقیما د دې ناروغۍ په منځته راتلو کې رول لري. بله، او د دغه ناروغۍ مخنیوی څنګه کېدلی شي؟ د مخنیوي لپاره باید د صحي اوبو څخه استفاده وشي، یعنی هغه اوبه استعمال شي چې هغه
د پتیبي لحاظ باندې هغه د خوراک وړ وي، که چیرې اوبه فلټر سي امکان لري چې دا ارګانیزمونه پکې له منځه ولاړ سي، یا اوبه جوش سي، تر جوش وروسته هغه سړې سي، وچښل سي، یا مثلا د ځینې نورو مانورو د لارې څخه یا د ځینې کیمیاوي موادو د لارې اوبه تصفیه سي او بیا دغه څه استفاده وسي. همدارنګه تر وخت تیر غذایي مواد څخه استفاده ونه سي، د زیات وخت لپاره ایښودل سوي غذایي مواد د هغوی څخه باید استفاده ونه سي. او بل دا چې شخصي حفظ صحت ته ډیر زیات توجه وسي، مچان کنټرول سي، ځکه مچان هم کولای شي چې د فاضله مواد څخه ارګانیزمونه واخلي او په غذایي موادو باندې ورسي، او بیا کله چې د غذایي مواد څخه انسان استفاده کوي نو دغه ارګانیزمونه د انسان بدن ته داخليږي. نو په مجموع کې د محیط حفظ صحت هم په دې کې رول لري، او شخصي حفظ صحت مراتول او د پاکو او صحي اوبو غذایي مواد څخه استفاده کول د دې ناروغي د مخنیوي لپاره ډیر زیات مهم دي. بله، ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. دغه ناروغي تشخیص ډاکټران څنګه کوي؟ د دې ناروغي تشخیص کې چیرې دغه سي کلینیکي لوحه یا راز ولایم چې مخکې ما ذکر وکړي چیرې په کوم کس کې موجود وي نو بیا هغه طبي پرسونل یا ډاکټر یا روغتون ته مراجعه کوي. دغه لپاره بیا ځینې انویسټیګیشنونه دي یا ځینې لابراتواري معایناتونه د هغوی لپاره اجرا کیږي تر څو پورې چې دا تایید شي چې دا محرکه ده او کنه ده. کله چې محرکه تایید شوه نو بیا ورته هغه مخصوصه تداوی شروع کیږي یا درملنه ورته شروع کیږي. بله، او د دغه ناروغۍ لپاره کوم ډول درمل ناروغ ته ګټه رسولی شي؟ د دې ناروغۍ لپاره درمل چې دي هغه سپیسیفیک خاص درمل موجود دي، ځکه د درمل چې مختلف انواع لري، ټول هر درمل د ارګانیزمونو باندې صحیح تاثیر نه لري. نو ځینې خاص درمل دي چې هغه بیا کله چې د تشخیص شي هغه ډاکټر چې لازم وګڼي هغه په نسخه کې ورته لیکي او د دې دوز بیانوي چې د څومره وخت لپاره د درمل په کوم شکل باندې باید واخلي. نو هغه ځینې خاص درمل چې په نسخه کې ډاکټر دی لیکي هغه به استفاده وکړي. معلومه خبره ده چې دغه کس چې د محرکې په ناروغي اخته دی باید په خپل سر باندې درملنه ونه کړي. د یو ډاکټر تر مشورې وروسته باید د خپل درملنه تر سره کړي. بله، او د درملنې ترڅنګ د ناروغ رواني ملاتړ څومره مهم دی؟ نو دا ناروغي چې د مخنیوي وړ ناروغي هم ده او د درملنې وړ ناروغي هم ده. نو کچېرې یو څوک په دغه محرکه باندې اخته کیږي یا د لوی تبې په ناروغي باندې یا په ټایفاید باندې اخته کیږي، هغه باید مایوس نه سي او دوی باید تر روحي فشار لاندې را نه سي، ځکه ډېر داسې کسان موږ لیدلي دي چې هغوی محرکه هم نه وي مګر د دوی سره یو ذهن یو تشویش په جامع زموږ ته په ټولنه کې داسې یو نظر موجود دی چې کچېرې د یو نفر په سر دم درد وي او تبه ورته پیدا کیږي، البته تبه او د سر درد او بدن درد نور علتونه هم لري، خو د محرکه دومره عامه ده په خلکو کې چې هر یو داسې فکر کوي چې زه محرکه یم او محرکه داسې یو ناروغي بولي که چیرې دی په محرکه باندې اخته سي نو دی به د دایم دپاره په دې ناروغۍ اخته یې او ښه کیږي به نه. نو محرکه داسې ناروغي نه ده چې هغه د ښه کېدو وړ نه ده، هغه د درملنې وړ هم ده، د مخنیوي وړ هم ده. نو دغه کسانو ته باید ډاډ ورکول شي چې د یو مناسبې درملنې وروسته د روغېږي جوړېږي او د بدن څخه د مایکرو ارګانیزمونو د له منځه ځي او بل د مخنیوي لارې چارې په ترسره کولو سره دی کولی شي چې ځان د محرکې یا د محرکې په شان د نورو ناروغۍ څخه د ځان وژغوري. بله، آیا ناروغان کولی شي کار زده کړه یا عادي ژوند ته دوام ورکړي؟ نو که چیرې دغه محرکه باندې یو څوک اخته وي، دا ناروغي داسې ناروغي ده که چیرې بې درملنې پاتې سي. دلته دوه حالتونه موجود دي. یو دا دی چې دا ها د محرکه ناروغي چې د ناروغ په بدن کې ارګانیزمونه د وینې په جریان کې موجود دي، کلینیکي نښې نښانې موجود دي. نو دغسې ناروغان ځینې وخت شدید حالت اختیاروي. مخکې ما اشاره وکړله چې ځینې وخت د حتی بستر ته ضرورت لري چې باید په روغتون کې بستر سي او بیا درملنه ورته اجرا سي. همدارنګه د اختلاطاتو په صورت کې ځینې وخت د محرکې په سیر کې چیرې بې تداویه پاتې سي
نو د انسان کولمې هغه سوري کیږي او دغه ارګانیزمونه د انسان په بطن کې یا په نس کې انتشار پیدا کوي. هغه نو داسې یو شدید حالت دی چې بیا په روغتون کې به دی بستر وي، بیا کې داسې جراحي درملنې ته ضرورت پیدا شي، یوازې د انټي بیوټیکونو په واسطه باندې بیا دی نه جوړیږي. نو محرکه که چیرې په یو انسان سره موجود وي او ها د محرکه ناروغي موجود وي، دغسې یو وخیم حالت رامنځته کولی شي. په دې وخت کې البته دی د خپل کاروبار او د ورځني کم کارونه چې دوی کوي د هغه څخه پاتې کیږي. خو یو د محرکې هغه حالت دی چې دغه ارګانیزمونه چې د انسان په بدن کې موجود وي، د انسان په بدن کې ځینې خاص پټ انتاني محرکونه دي. دغه جملې څخه مثلا په د سپرا په کڅوړه کې دا ارګانیزمونه پاتې کیږي، بیا وخت نه وخت د کولمو ته راځي او د انسان په بدن باندې حمله کوي. نو دغسې کسان بیا د کرونیک ناقل یا د مزمن ناقل په نوم باندې یادیږي. هغوی کولی شي چې ډېرې زیاتې جدي ستونزې ونه لري او خپل روزمره کار ته ادامه ورکړي. خو که چیرې جدي ستونزې ولري نو بیا د خپل روزمره کار هم بیا مخته نشي بیا وایي تر څو چې درملنه یې نه شي. بله، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. ستاسو په اند زموږ په ټولنه کې د دې ناروغۍ په اړه تر ټولو لوی ناسم پوهاوی څه دی؟ ناسم پوهاوی دا دی چې ما مخکې اشاره وکړله چې دوی هرې هغه ناروغۍ ته چې په هغه کې دی د سر درد او تبه ولري، معمولا که چیرې دا څو ورځې دوام پیدا کوي یا معمولی د پښو دردونه هغه کې د ځینې نور علتونه ولري، خو د محرکې ته فکر کوي زه محرکه یم. ځینې وخت داسې یو پوهاوی ناسم پوهاوی په خلکو په منځ کې موجود دی چې دوی وایي چې زه ملاریا وم او ملاریا مې په محرکه بدله شوه. دا یو ډېر هغه فکر دی چې دا د خلکو د ذهن څخه باید وایستل شي، ځکه ملاریا ځان ته جلا ناروغي ده، محرکه لو ته بس جلا ناروغي ده. د دې هغه میکروب چې دی هغه یو بل سره جلا دي. د ملاریا ناروغي د یو ډول میکروب په واسطه رامنځته کیږي، هغه ته پرازیت وایي او د پلازموډیم په نوم باندې یادیږي. هغه ځان ته جلا ناروغي ده او محرکه چې ده هغه د بکټریا په واسطه باندې رامنځته کیږي. داسې نشي کېدلی چې یو څوک ملاریا یې بیا په محرکه باندې واوړي یا محرکه یې په ملاریا باندې واوړي. موږ تاسې په ټولنه کې ډېر کسان سره موږ مخامخ شوي، د هغوی سره داسې یو ذهن موجود دی چې زه مخکې ملاریا وم او اوس بیا په محرکه باندې دا زما ملاریا واوښت، یا وایي چې زه محرکه او محرکه یم په ملاریا واوښت. نو دا یو ناسم پوهاوی دی چې د خلکو په منځ کې موجود دی. بل دا دی چې ځینې وخت دغه کسان چې په محرکې په ناروغۍ باندې اخته وي، هغه کې داسې یا د کوم چا د خوا ورته ویل شوي یا خپله د سره په ذهن کې نو دی دغه د پرهیز خبره ډیره کوي چې زه د محرکې په ناروغۍ اخته یم، زه باید د غذایي موادو څخه پرهیز وکم، زه باید خوراکي مواد ونه خورم په صحیح ډول باندې، یوازې مثلا چای او ډوډۍ وخورم یا یوازې مثلا داسې یو شی وخورم چې هغه زما محرکه را زیاته نه کړي. دغه یو خراب ذهن دی د خلکو په منځ کې موجود دی. نو کوم کسان چې په ناروغیو اخته کیږي کوشش باید وشي چې که چیرې کوم طبي ممانعت ونه لري، هغه کسان باید ښه خوراکونه وکړي، ښه غذایي مواد چې د لاسرسی ورته ولري، د میوو څخه باید استفاده وکړي تر څو پورې چې د بدن معافیتي سیستم قوي شي. یوازې د دوا او درملنې په واسطه باندې ځینې ناروغۍ چې د هغه د تداوي وړ نه دي. د انسان د بدن معافیتي سیستم باید قوي شي، په هغه باندې کار وشي، ښه خوراکونه باید هغه کسان وکړي او تمرین وکړي. نو د بدن معافیتي سیستم چې قوي شي نو ارګانیزمونه هم په ګډه د درملنې سره یو ځای له منځه وړي او د ناروغۍ څخه خلاصېږي. بله، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. کور مو ودان وروستی کې مو پیغام خلکو ته څه دی؟ زما پیغام د خلکو دپاره دا دی چې محرکه یا لو تبه د درملنې وړ ناروغي ده او همدارنګه دا ناروغي د مخنیوي وړ ناروغي ده. خراب غذایي موادو څخه باید استفاده ونه کړي، تر وخت تېر غذایي مواد، مشکوک چټال غذایي مواد یا مثلا اکثره موږ تاسې د سړک د غاړو غذایي مواد دلته پخیږي او د هغې څخه خلک استفاده کوي، کېدای شي دا د ځینې نورو ارګانیزمونو یا د محرکې د ناروغۍ د ارګانیزم د انتقال سبب شي. نو حفظ صحه باید مراعات کړي، شخصي حفظ صحه باید مراعات شي او پاک غذایي مواد استفاده وکړي، د پاکو اوبو استفاده وکړي، ډاډه دې اوسي چې محرکه ناروغي د درملنې وړ ده او د مخنیوي وړ ده. بله، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. کور مو ودان چې بلنه مو منله او خپل معلومات مو له اورېدونکو سره شریک کړل. مننه ستاسو څخه هم ډېره زیاته مننه. تشکر.
ډیره مننه. د هلمند ملي رادیو درنو اوریدونکو دا و د ټولنې او روزنې خپرونه تر بیا ښې چارې لویه لامل شه.